حمدالله محب د ټولو افغانانو زړونه وګټل. حمدالله محب داسې کار وکړ چې پخوا چا نه و ترسره کړی. دا چې محب صاحب څه کړي دي او چیرته تللی یو دلته یې په ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حمدالله محب د شهید ډاکټر نجیب الله مزار ته ورغلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې پرون پکتیا ته تللی دی، د خپل سفر په ترڅ کې د پخواني ولسمشر شهید ډاکټر نجیب مزار ته هم ورغلی دی او هلته یې د هغه قبر ته دعا کړې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره د پکتیا والی شمیم خان ټوازی هم یو ځای و چې دواړو د شهید ډاکټر نجیب له مزار څخه لیدنه وکړه. د یادولو وړ ده چې نن پرون د اختر په درېمه ورځ د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پکتیا ولایت ته تللی دی چې هلته د ملکي او امنیتي چارواکو سره د لیدنې ترڅنګ له عامو خلکو او مشرانو سره هم لیدنې کړي دي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې حمدالله محب پرون له غرمې مخکې د پکتیا ولایت د امنیتي حکومتدارۍ او پرمختیایي وضعیت د ارزونې په سفر کې د یاد ولایت د نظامي او ملکي چارواکو سره په جلسه کې د هغوی ستونزې او غوښتنې هم واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې پرون د طالبانو لخوا د اختریز لپاره اعلان شوي اوربند وروستۍ ورځ وه چې د شپې 12 بجې پای ته ورسېدله. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې د حمدالله محب له دغه کار څخه به تاسو هم راضي یاستئ. که تاسو د محب صاحب په دغه کار سره کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.